السلام علیکم. سحر نه چې راپاسېدلی استئ تر ماښامه پورې مو کار وکړو، موبایل کې مو وخت تیر کو، په موبایل مو خبرې مو کړلې، خوراک مو وکړو، مونځ عبادت هر څه مو وکړل. خو سوال دا د ځان نه وکړئ چې د خپل روغتیا لپاره مو څه وکړل. داسې یو څه چې ستاسو اوږدمهاله روغتیا ته ګټه ورسوي. آیا 15 دقیقو نه ونیسه تر نیم ساعته پورې پیدا مزل مو وکړو، منډه مو ووهله، نور ورزش مو وکړو، جیم ته لاړئ، وزن مو اوچت کړو، که نه مو وي کړی، دې ته فکر وکړئ او بیا په عملي توګه باندې ورته ادامه ورکړئ. کوشش وکړئ ځان نه خوله وباسئ. خوله ویستل دا د ډېرو مرضونو راکموالي یو سبب ګرځېدلی شي. فشار تکلیف، شوګر ناروغي، چاغوالی چې د ټولو مرضونو مور یادېږي، سرطان، د زړه ناروغي، ذهني ناروغیانې. ورزش یا فزیکي فعالیت کې ګډون کول د دې هرې ناروغۍ د راکموالي یا د منځ نه وړلو یو سبب ګرځېدلی شي او څېړنو دا ښودلې ده. نو کوشش وکړئ فزیکي فعالیت کې، ورزش کې ګډون کوئ، اوبه څښئ او پاک خوراک کوئ، ښه خوراک کوئ. کوشش وکړئ چې ډېر بوره او ډېر خواږه شیانو نه ډډه وکړئ او ښه فټ، ښه پروټینونه استفاده ډېر وکړئ. چې هر چېرته یاستئ الله مو وساته.